د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیر غټ جنجال جوړ شو. ګران اولیدونکو السلام علیکم. پاکستان وایي که د افغانستان حکومت د ډیورنډ فرضي کرښه پوره نه ګڼي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي یاده کرښه د نړیوالو قوانینو په اساس د رسمي پولې حیثیت لري. په اعلامیه کې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت دریځ غیر مسؤلانه بلل شوی او پکې زیاته شوې د افغان حکومت دا دریځ چې ډیورنډ کرښه یوازې فرضي کرښه ده د افغانستان د سولې هڅې زیانمنولی شي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي وویل افغان حکومت د ډیورنډ کرښې په تړاو واضح دریځ لري او هغه دا چې دا کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه بلکې یوه فرضي کرښه ده. دا موضوع وروسته له هغې راپورته شوه چې پاکستان پر ډیورنډ کرښې د پرتې تورخم دروازې د 24 ساعته پرانستې په مراسمو کې په لوحې یا بنر باندې تورخم سرحدي بندر لیکل شوی و او پر دې بنر د خلکو نیوکو افغان حکومت هم وضاحت ته اړ کړ. د ولسمشر ویاند وویل په دې تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او افغان حکومت دریځ واضح دی چې دا یوه فرضي کرښه ده او په دې تړاو پرېکړه د حکومتونو نه بلکې یوازې د افغانستان د ملت او خلکو واک دی. دغه راز غني د ننګرهار په غونډه کې هم ویلي و چې لوی افغانستان ته ژمن دی او ویلي چې پاکستان ورسره زور واهه او د هم خپل زور ورته وښود. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او اوس مهال په ولسمشریزو ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان هغه وړاندیز لیک په ډاګه کړ چې په 2011 کال کې افغان حکومت ته شوی و او په هغه کې د سولې په بدل کې افغانستان ته یو شمېر شرطونه وړاندې شوي وو. د دې شرطونو یو مهم شرط هم دا د افغانستان له لوري د سرحد او رسمي پولې په توګه د ډیورنډ فرضي کرښې منل وو. صالح ویلي وو په افغانستان کې جګړه د همدې شرطونو لپاره روانه ده او دوی به هېڅکله هم دا ونه مني. د امرالله صالح او ولسمشر غني او د افغان حکومت دریځ ډېرو هغو مخونو ته کلکه ساپېړه ورکړه چې ویل حکومت دغه کرښه په رسمیت پیژندلې ده. دغه راز په دغې موضوع باندې باید د طالبانو پلویان هم فکر وکړي چې خبره په کوم ځای کې ده او حقیقت دې درک کړي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.